کله واده کې یعنې واده اوله شپه تېرېږي دا احساس کوي چې هغه نجلۍ چې کومه ده هغه یعنې نجلۍ نه ده پاتې شوې. پاکه ښځه ده، پاک دامنه ښځه ده، پتمنه ښځه ده، باعزته ښځه ده، درنه ښځه ده، په ذره بره شک پې ونه خلک کله ورور قتل وکړي د هغه په بدل کې 2 دانې خویندې ورکړي. یو نفر جرم وکړي باید امقه انسان د دې خپل جرم سزا ورکړي. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمت الله. حکمه پودکاسټ ته ښه راغلاست. دا ویډیو تاسو د قمر انسټیټیوټ فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل کې لیدلی شئ او په ساوند کلاود کې اورېدلی شئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ د هیواد په مختلفو سیمو کې کوم ناوړه دودونه چې دي په هغه باندې بحث کوو او په تیرو خپرونو کې هم پرې بحث کړی. په دې خپرونه کې هم په ناوړه دودونو باندې بحث کوو لکه خویندې په بدو کې ورکول او داسې نور ناوړه دودونه چې د هیواد په مختلفو سیمو کې موجود دي، ته په اوسنۍ زمانه کې هم موجود دي. نو تل په څېر را سره میلمه دی استاد شمس الرحمن. استاد ښه راغلاست. استاد په تیره خپرونه کې موږ په دې بحث کړی و لکه ناوړه دودونو کې. په دې خپرونه کې مو یو څه ناوړه دودونه په مختلفو سیمو نه راجمع کړي چې هغه اوس هم موجود دي. استاد لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په مختلفو سیمو کې دا اوس هم موجود دي چې کله ورور قتل وکړي د هغه په بدل کې 2 دانې خویندې ورکړي یا یو خور ورکړي، کله کله خویندې ډېرې وړې هم وي. اسلام د ده په باره کې څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه وړاندې دا باید په یاد ولرو چې وینه په وینه باندې نه پاکېږي او نه هم وینه څوک په وینه باندې مینځي. کله چې یو څوک ظلم کوي د دې علاج دا نه ده چې مونږ هم ظلم وکړو، له هغه نه هم زیات ظلم وکړو. یو نفر راجګ شو او قتل یې وکړه، ته راجګ شوې د هغه په مقابل کې د خپله لور او یا د هغه خور په بدو کې ورکړه. دا له هغه نه کم ظلم نه ده، دا هم د همغه په څېر باندې غټ ظلم ده. که چېرته څوک دا فکر وکړي چې ما ښه کار کړی ده، په حقیقت کې تا له هغه نه هم بدتر کار کړی ده. نو دا قاتل راجګ شو، ظلم او زیاتی یې وکړه او دوی راجګېږي له هغه نه هم نور غټ ظلم او زیاتی کوي، ځکه په حقیقت کې هغه خو سړی ووژه، وتښتېده. دی راجګېږي د یو ژوندي انسان ټول عمر بربادوي. صحیح شوه؟ او دا په حقیقت کې دا ګوره ډېره مهمه خبره ده. که څوک دا فکر کوي چې مونږ که چېرته یوه بېچارګۍ جلۍ په بدو کې ورکړو نو مونږ دا مشکل حلوو، تاسو په هېڅ ډول باندې هم دا مشکل نه حلوئ، بلکې دا مشکل نور هم غټوئ. ولې؟ ځکه چې ته قاتل ته څه پیغام ورکوې؟ کله چې ته یوه جلۍ بېچارګۍ د هغه د جرم په نتیجه کې راولي او پردي کور کې اچوې، ته قاتل ته څه پیغام ورکوې؟ هغه سړی چې دا سړی وژلی ده یا یې ښځه وژلی ده، ته هغه ته څه پیغام څه ورکوې؟ پیغام دا ورکوې چې ستا د جرم سزا بل څوک ورکوي. صحیح شوه؟ ته بېغمه ګرځه، تاسې جرم کړی که هر څه کوې، سبا بله مو وژنه، بله مو وژنه، هر څه کوه بېغمه، جرمونه کوه که نرې. ولې؟ ځکه چې ستا د جرم سزا او ستا د جرم پیټه هغه په بل چا باندې غورځېږي. صحیح شوه؟ او ستا د ګناه بدله به بل څوک ورکوي. دا ډېر تعجب خبره ده. نو په دې سره هغه همیشه لپاره همداسې باجرأته پاتې کېږي او په هېڅ وخت کې هم هغه ته دا قتل یو شی نه ښکاري. صحیح شوه؟ همیشه لپاره دی دا کوشش کوي چې یو څوک مړ کړم، ځکه هسې خو هم په ده نه څوک سزا نه ورکوي. نو د دې په خاطر باندې دا باید مکمل له اول نه په ابتدا کې له ذهن نه وباسو چې په دې بدو ورکولو کې څوک چې ښځه په بدو کې ورکوي نو دا په حقیقت کې په خپله باندې د یو انسان سره ظلم او زیاتی کوي او په هېڅ وخت کې هم دا څوک وینه په وینه باندې نه وینځي. صحیح شوه؟ دا خبره دا ډېره بده خبره ده. دومره یو ناوړه پدیده ده. په هره ټولنه کې ناوړه پدیدې شته دي، خو دې ټولنه کې دا ډېره ناوړه پدیده ده. ځکه یوه ښځه دی هغه په بدو کې راوسته، په بل کور کې د کېنوله، دغه د کور وګړي ټول عمر بیا له دغه ښځې سره ظلم او زیاتی کوي. مشران خو پرېږده، د دې کور هغه ښځې، زنانه، هغه ماشومان، هغه هم په دې باندې سیاست کوي او کله ورته پیغورونه ورکوي او اصلاً د انسان په سترګه نه ورته ګوري. ولې؟ چې په بدو کې راوستل شوې ده. صحیح شوه؟ په بدو کې راوستل شوې ده. نو هر وګړی د دې کور راجګېږي او ټول عمر لپاره هغه سپکوي او ذلیلوي، په وړه خبره باندې ورسره جنګ کوي. وهل ټکول خو پرېږده چې څومره دا ظالمان له دې سره ظلم او زیاتی کوي. بیا راځو دې خبرې ته چې کله ته یوه ښځه بل کور ته په دې ذلت باندې واده کړي، د هرې ښځې ګوره خاص امیدونه یي، د هرې ښځې یو ارزوګانې چې زه په عزت سره لاړه شم په یو کور کې کښېنم. صحیح ده؟ زما په واده کې ښځې وي، میلمانه وي او زه دغه اول قدم د خسر کره ډېر په عزت سره کېدم او د دې واده د دې نکاح دغه بهترینې شیبې دا په ډېر ښه طریقه سره زه په خپلو سترګو ووینم.
صحیح شوه. دا د هرې ښځې ارمان ده چې زه د نورو ښځو په څیر، د نورو خویندو په څیر، د نورو ښځو په کلي کې چې کوم ښځې دي دې همسیاله دي یا همسنه دي، د هرې ښځې دا امید ده چې زه د همغوی په څیر باندې په عزت سره لاړه شم او دا خوږې شیبې دا په ښه طریقې سره ولمانځم. لیکن متاسفانه دوی د دې ښځې په ټولو امیدونو، په ټولو آرزوګانو باندې په حق دي او د خپل جرم علاج په دې ډول باندې راوباسي. دا هرګز د دې جرم علاج نه ده. ته قاتل ته د هم جرأت ورکړي، هغه په آینده کې هېڅ د چا په ژوند باندې صرفه نه کوي او په مقابل کې د یو بل ژوندي انسان عمر هم ټول تباه و برباد کړي. ولې دې تباه و برباد کړي؟ ځکه دې تباه و برباد کړي چې دا ښځه ټول عمر روحي لحاظه او رواني لحاظه ځورېږي، ټول عمر دی رواني، ځکه هغې ته ځان خپل ذلیله ښکاري. زه راغلی یم په ذلت باندې، زه راغلی یم په بدو کې، نو ټول عمر په هغې باندې بېچارګۍ باندې فشار ده او اکثره وخت داسې کېږي چې یو بوډا سپین ږیري سړي ته یې ورکړي او یا په کلونو انتظاري، باور په الله وکړه 10 کاله 15 کاله دا انتظار کېږي تر څو پورې یو وړوکی ماشوم د هغه کور هغه راغټ شي، بیا د دې نکاح له هغې سره تړي. دا کوم انسانیت شو؟ دا کوم عقل شو د افغان؟ دا خو عقل نه ده، دا خو انسانیت نه ده. نو دا خو پرېږده چې دا بیچارګۍ ټول عمر برباد شو، ځورېږي او کړېږي. د دې چې کوم ماشومان راځي په آینده کې، د دې چې کوم اولاد پیدا کېږي، هغه هم د دې رواني تکلیفونو او د دې فشار لاندې ژوند کوي. ولې؟ ځکه چې د دې مور بیچارګۍ همیشه لپاره خفه نو دا رواني تکلیف به په هغې باندې تاثیر کوي که به نه کوي؟ حتما به پې کوي. نو تا په حقیقت کې په آینده کې د دې یوې کورنۍ ټول عمر برباد کړ. اصلا هغه سالمې روزنې ته دا ماشومان د دې نشي رسېدلی، ځکه همیشه لپاره ځان ورته حقیر او سپک ښکارېږي. نو دومره غټه او ناوړه پدیده ده چې د دې هیڅ تصور نشي کېدلی که نه. نو دا ډیره د افسوس خبره ده. باید افغانان جدي ډول باندې د دې مخنیوی وکړي. هغه علما چې هغوی ته دغه رقم قضیې مخکې کېږي باید په هیڅ ډول باندې دا نکاح ونه تړي. علماو ته زمونږ توصیه، زمونږ مشوره، زمونږ د انساني او د اخوت او د اسلامي فضا کې دا ورته مشوره ورکوو، دا ورته توصیه کوو چې تاسې د دغه خلکو نکاحګانې مه تړئ. ولې مه تړئ؟ ځکه دا د زور نکاح ده، د جبر نکاح ده، د ظلم او د زیاتي نکاح ده. که چیرته یوه ښځه په جبر باندې واده کېږي، هغه نکاح صحیح ده. نبي صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایلی دی، صحیح حدیث ده، لا تنکح الأیم، وایي تر هغه وخته پورې دغه ښځه چې هغه کونډه وي یا مشره ښځه وي، مخکې واده کړی وي که نه، هغه نه نکاح کېږي تر دې پورې چې هغه ته صحیح سره امر ورته ونه شي یا ترېنه صحیح د هغوی خپله د زړه خبره یې له هغوی نه وانه اورېدل شي. لیکن چې کومه ځوانه جینۍ ده تر هغه وخته پورې حتی تستأذن، داسې الفاظ راغلي په حدیثو کې، تر څو پورې چې د هغې نه تا اجازه نه یې غوښتي، تر هغه وخته پورې دا چاته په نکاح کولی نه شي او نه هم دا باید په نکاح شي. دا قضیه په شریعت کې مطرح ده. الحمدلله دواړو خواو ته کتل کېږي، رضامندي ته مشوره کېږي. که هغه نر وي که ښځه وي، باید مشوره ورسره وشي، له هغه نه وروسته په نکاح باندې ورکړل شي. صحیح شوه. نو په د زور نکاح دا په شریعت کې نشته. نبي صلی الله علیه وسلم ته یوه جلۍ راغله، یوه پیغله جلۍ ورته ویلې، شکایت ورته وکړه، وایي زه مې پلار ورکړمه، حال دا ده چې زما خوښه نه وه، اصلا زما خوښه نه وه دغه پلانکي سړي سره، خو زه بیا هم په نکاح ورکړم. نو نبي صلی الله علیه وسلم هغې ته اختیار ورک چې ته کولی شي چې په د خپله نکاح باندې پاتې شي او یا که بیا دې خوښه نه وي که نه، چونکې ته په د بل چا په خوښه باندې واده شوی. متاسفانه چې زمونږ په دې قوم کې، زمونږ په دې ولس کې اکثره جنکیانې د پلار او مور په خوښه باندې دوی ودیږي، اصلا له دوی سره مشوره نه کېږي. پلار همیشه لپاره دې ته ګوري چې زه دا انګور راولم، آیا دا به زما خدمت کوي که به یې نه کوي؟ صحیح شوه. زه مې دې زوی ته ښځه کومه، دا به څنګه دا د کور ښځه ده که نه، د کور کار یې زده ده که نه. او اکثره متاسفانه پلاران دا لورګانې چې کله ورکوي، د هلک فقط څه شي ته ګوري؟ دې ته ګوري چې دا هلک په خارج کې ده که نه ده، دا هلک پیسې لري که نه لري. صحیح شوه. بیا دا بیچارګۍ ښځه تر ډېر وخته پورې همداسې ناسته وي، تر ډېر وخته پورې ناسته یې ځورېږي، تر دې پورې چې 10 کلنه شي. بیا چې یو وخت کې دا جلۍ له چا سره وتښتېږي، دی بیا منډې راوهي، ټوپک یې په لاس کې اخیستی، وایي زه یې وزنم. زه وایم دا خپل ځان اول ووزنه، ته دې وژلو لایق یې، اول دا ځان ووژنه، ځکه چې تا دا خپله لور او دا خپله زوی دې ته اړ کړي دي، په کلونو دې کېنولي دي. بیا چې وتښتېږي نو بیا منډې راوهي، وایي زه یې وژنم. د وژلو اول لایق هم دا ته، ځکه چې تا د ښه انسانان راتلل،
ښه با اخلاقه خلک درته راتلل، مسلمانان درته صحیح خلک درته راتلل، خو تا نه ورکوله. اوس چې دا جنجال رامنځته سو نو اول مجرم هم دا ته صحیح شوه. نو د زور نکاح نه کیږي، د زور نکاح اصلا نه کیږي. نبی صلی الله علیه وسلم کله چې فاطمه رضی الله عنها هغه په نکاح ورکوله علی رضی الله عنه، هغې ته ویلې ان علیا یذکرکی، وایي علی رضی الله عنه تا یادوي، ستا یادونه کوي. نو ګورو یعنی مشوره یې ورته ورکړه چې ته یو آزاد انسان یې، ته حق لري او چې کله د خپل ژوند او د خپل آینده سرنوشت ټاکلو کې ته مکمل خپل حق لري، تا څوک په زور نشي ودولی. نو که ته هم ای مسلمانه د پیغمبر امتی او رښتیا دا وایه چې زه مسلمان یم او ما په پیغمبر باندې ایمان لرلی، نو ته هم دا خپل لور دا په زور باندې په بدو کې او په جبر باندې چاته مه ورکوه، بلکې د هغې سره مشوره وکړه او په ښه طریقه باندې د هر مشکل یو رای حل راوباسئ. نو خلاصه د خبرې دا شوه چې ښځې په بدو کې ورکول دا هم د شریعت خلاف کار ده او هم د قوانینو خلاف کار ده، قوانین هم نه مني او هم د بشري او انساني حقوقو باندې پښې کېښودل دي او هغه پایمال کول دي. او راځو رښتیا هم همداسې ده، خو استاد د ځوانان ورونه چې بیا دا قتل وکړي بیا وروسته داسې غیرتي ګرځي که نه، یعنې ما قتل کړی غیرتي یم، خو ده ته فکر نه کوي چې خور یې ورته بوتله بېچارهګۍ په بدو کې، هغه ته فکر نه کوي. یو بعضې د قومونو کې د خور د لور داسې تاواني شي که نه، لکه دا اوس چې موږ ویل قتل ورور وکړي بیا د خور هم ورکړي، ځمکې هم پکې ورکړه او پټي هم پکې ورکړه، ولې زوی مې قتل کړی. حال دا چې هم لور حق لري در باندې، هم زوی حق لري. اوس ورور چې کوم ظلم کړی نو ولې هغه مثلا خور باید وزغمي دا مشکلات. نو دا ستونزې شته. ګوره بالکل ډېره ښې خبرې ته اشاره وکړه. د شریعت خو پرېږده په وضعي قوانینو کې هم دا قانون ده چې جرم فردي ده. یو نفر جرم وکړي باید امقه انسان د دې خپل جرم سزا ورکړي. د یو نفر بوج باید په بل چا باندې وانچول شي. صحیح شوه. او الله جل جلاله په قرآن شریف کې هم فرمایلی دي ولا تزر وازرة وزر اخرى، وای د یو نفر ګناه په بل چا باندې نه اچول کېږي. یو نفر ګناه وکړه الله جل جلاله به له همغه نه پوښتنه کوي او باید همدغه انسان د خپل ګناه سزا ورکړي. صحیح شوه. نو دا کوم د انسان کوم عقل دا خبره مني چې جرم او زیاتی یو نفر کړی ده خو لیکن زور د بل انسان نه وځي. دا اخلاقا او انسانا او شرعا له هر لحاظه په هر قانون کې او په هر عرف کې دا یو ناوړه پدیده ده. باید په جدي ډول باندې هر هغه ځوانان چې هلته اوسېږي، د ځوانانو نه الحمدلله زموږ توقع شته ده، دوی باید دغه رقم پیښو په جدي ډول باندې مخنیوی وکړي. په هر ځای کې چې دا کېږي باید په جدي ډول باندې ودرېږي چې دا کار موږ نه پرېږدو. د کلي مشران او سپینګیري باید دا رقم د یو انسان د ژوندي انسان ژوند د بل چا په خاطر باندې تباه او برباد نه کړي، د الله نه دې ویریږي او داسې فیصله دې په هیڅ وخت کې هم نه کوي. او دا بیا هغه ته د ورونو ته زه دا وایم چې که چیرې تاسو قتل وکړو، قصدن دې وکړو، ښه پوهېدې چې قصدن دې قتل وکړو، بیا راشه نور غوندې ودرېږه، ووایه چې قتل ما کړی، نه مې خور ملامته ده، نه مې پلار ملامت ده، نه مې ورور، قتل مې کړی، بېرته هر څه شي کوئ، قانون دی، قانون ته مراجعه کول څه چې محکمې فیصله پرې وکړه، خبره ختم. په ځای د دې چې وتښتي او هغه لانجه پرېږدي خپل سپینګیري پلار ته یا بیچارهګۍ خور ته. بل ناوړه دود چې په بعضې سیمو کې شته هغه اوس هم فعال دی، یعنې اوس هم په کابل کې حتی په ډېرو ځایو کې دی، هغه په لور باندې خفه کېدل دي. بعضې خلک 2-3 لورګانې لري، ډېر زیات خفه وي، کله هغه ښځه خپل وهي، مېرمنه خپل وهي، کله هغه کورنۍ مېرمنه ملامتوي چې دا تمامه ورځ تو جنکیانې هغه زیږوي او داسې کوي او هسې کوي تمامه ورځ، حتی معاینات چې کوي په ده ډېر زیات خفه کېږي، په ملګرو کې شرمېږي چې وایي چې زما لور پیدا شوې ده، چې دا زه فکر کوم جاهلیت د وخت هغه هم دی، خو اوس هم زموږ په ټولنه کې شته چې شریعت د ده په باره څه وایي چې چا زوی کېږي چا لور کېږي. او دا رښتیا خبره ده. موږ هم داسې قضیې موږ ته راغلي دي چې بعضې ناپوهه خاوندان هغه خپلې ښځې وهي د دې په خاطر باندې چې هغه دوی ته لوڼې زیږوي، لورګانې ورته زیږوي. دا د جاهلیت پدیده ده. جاهلیت هغه دور ته ویل کېږي چې کوم له اسلام نه مخکې و. صحیح شوه. ښځه په خپله خوښه باندې جلۍ نه زیږوي، هغه د الله جل جلاله د چې چاته خوښه شي نو اولاد ورته ورکوي، چاته یې نه ورکوي، او که بیا یې خوښه شي نو نارینه اولاد ورکوي او یا ورته ښځینه اولاد ورکوي. الله جل جلاله قرآن شریف کې فرمایلی یخلق ما یشاء، الله جل جلاله پیدا کوي هر هغه څیز چې د الله خوښوي. یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور،
الله جل جلاله چاته چې خوښه وي نو لورګانې ورکوي او چاته چې خوښه وي نو نارینه اولاد ورکوي. ګوره لورګانې د الله جل جلاله مخکې کې قرآن شریف کې ولې مخکې کې ځکه دا د الله جل جلاله خوښه ده. که تا ته الله جل جلاله لور درکړه نو دا د الله جل جلاله خوښه ده. صحیح شوه. حال دا چې د انسانانو خوښه دا چې هغوی ته الله جل جلاله نارینه اولاد ورکړي هغه الله جل جلاله وروسته صحیح شوه. د دې لپاره چې انسان ته دا پیغام ورکړي چې دا زما خوښه ده او دا ځان لپاره هیڅ وخت کې شر مه ګڼه. انسان اکثره وخت ځان لپاره یو څه شی شر ګڼي خو الله جل جلاله کې ډېر خیر اچولی. باور په الله وکړه چې تا ته به خپل هم تجربه وي ما ته هم تجربه شته. هر چا نه چې پوښتنه وکړي د هر پلار نه له هغه سره چې دغه لور څومره مینه او محبت کوي زمن یې نه ورسره کوي. دغه لور چې په خپل پلار باندې په خپله مور باندې څومره شفقت کوونکي وي او څومره مینه ورسره کوي په هیڅ وخت کې هم تا سره زوی په هغه په مغره ډول باندې مینه او محبت نه کوي. څومره چې زما ملګري دي باور په الله وکړئ په هغوی باندې دا لورګانې دومره ګرانې دي چې زمن نه دي پې ګران. ولې چې په دغه زنانه طبقه کې الله جل جلاله څه عجیبه غوندې لطف او مرحبت او شفقت اچولی ده. د الله انسان طبیعي ډول سره ډیر شفقت د زړه ورته وځي کنه. او دغه ماشومه د خپل پلار څومره خدمت کوي په دې ټول ژوند کې. دا یو هر چاته معلومیږي څوک چې اولاد ولري دغه وړوکې ماشومه ستا دومره عزت کوي دومره مرحمت او دومره منډې تړلې درته وهي او د کوشش کوي چې د کور هر کار زده کړي. لیکن الک او زوی دا سربخوده ده دا ټول صرف فرمایشونه کوي ماته دا راوړه ماته د هغه رانه کړل ماته داسې وکړه. لیکن د دې برخلاف ماشومه همیشه لپاره دا کوشش کوي چې مور او پلار څنګه خوشحاله کړي. باور په الله وکړه د ماشومې هغه شفقت او محبت د پلار سره دومره مزه کوي چې دغه اندازه نشته ده. هر څوک خپل لونې لري کنه. یو ډیره ناشنا قضیه په سعودي کې یو قاضي ده هغه وایي چې زه د کلونو راهیسې زه قاضي وم 20 کاله 25 کاله زه قاضي وم. وایي ډیر زیات داسې قضیې کیسونه راغلي دي چې پلار و مور دی خپل زوی عاق کړی. صحیح شوه. یا وایي داسې قضیې راغلي دي چې زوی دی راجګ شوی وي او د پلار نه شکایت کړی چې زه مې پلار عاق کړم او ما سره دا ظلم وکړو ما سره دا زیاتی وکړو. خو ناشنا خبره څه ده؟ ناشنا خبره دا ده چې په دومره کلونو کې یوه قضیه هم داسې نه ده راغلې چې مور و پلار دی لور عاق کړي لور نه شکایت کړي د لور نه شکایت کړي یا د لور راجګه شوی کنه او هغه د مور پلار نه شکایت کړي چې زه عاق کړم. ډېر ناشنا نه ده. دا په څه دلالت کوي؟ دا په دې دلالت کوي چې الله جل جلاله د دوی ترمنځ یو عجیبه غوندې رابطه قایمه کړې ده. یو عجیبه غوندې د لطف او د مرحبت او د محبت نه ډکه عاطفه ده. صحیح شوه. نو په لورګانو باندې په هیڅ وخت کې هم مه خفه کیږئ. دا د جاهلانو د نادانانو د کافرانو طبیعت چې کله هغوی ته به د لور زیری ورکړل شو نو یو دم به تک تور شو رنګ بیا. الله جل جلاله قرآن شریف کې فرمایلي وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وایي کله چې دوی ته خبر ورکړي چې لور دې پیدا شو یو دم په دې سړي باندې یو دم حمله راشي او ګډ وډ شي مخې تک تور شي. صحیح شوه. نو دا د الله جل جلاله مخلوق ده. الله جل جلاله چې چاته خوښه وي هماغه رقم اولاد ورته ورکوي. په دې باندې هیڅ تشویش نه کوي د هغوی په آینده باندې هیڅ تشویش نه کوي. لکه الله جل جلاله چې تا ته ښځه درکړې تا ته مور درکړې ده صحیح شوه همدغه رقم به الله جل جلاله دې ته هم خاوند ورکوي او الله جل جلاله به ښه ژوند ورته ورکوي. متاسفانه نن سبا زموږ استادو په ملک کې خلک ښېراګانې کوي ښېراوې کوي ماشوم ته غرق شي تباه شي وړکې خبره باندې. دا څومره د افسوس خبره ده. حال دا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته قرآن شریف کې د انبیاو دعاګانې را نقل کړي دي. دعاګانې را نقل کړي چې تاسو دغه دعاګانې وکوئ چې تر څو الله جل جلاله تاسو اولاد ته ښکلی ژوند ورکړي. صحیح ده. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. یا الله موږ ته داسې ښځې راکړي داسې اولاد راکړي چې هغه زموږ د سترګو یخوالی وګرځېږي. نو دې طریقه باندې چې کله الله جل جلاله ته اولاد درکړي ذره بره شکایت ونه کړي نه ښځه ووایي ځکه دا د هغې بېچارګۍ په اختیار کې نه ده. که د هغې په اختیار کې وایي نو تا ته به ټول هلکان زېږول. صحیح ده. نو په دې اړه باندې هېڅ تشویش مه کوه. دا د الله ورکړه ده. که تا ته 15 لورګانې هم درکړي بیا هم الله جل جلاله تا ته غټ نعمت درکړی ده. والله غټ نعمت ته لورګانې. ولې غټ نعمت ته؟ ځکه غټ نعمت ته چې دغه لورګانې تا جنت ته رسوي. دا د نبي صلی الله علیه وسلم وعده ده. نبی علیه السلام په صحیح احادیثو کې چې په مختلفو الفاظو سره نقل شوي بخاري او مسلم کې شته په هغه کې وایي که چیرته الله جل جلاله چاته لور ورکړي او دی د دغه لور تربیه وکړي دا لور به دی جنت ته رسوي.
دا حدیث نه ضعیف دي او نه هم هسې ګپ شپ او هوایي خبرې دي. دا لور تا جنت ته رسوي. په نور احادیثو کې هم دا رقم مفهوم هم داسې راغلي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 2 لورګانې چاته الله ورکړي که نه نو دغه 2 لورګانو دی ښه پرورش وکړي او بیا یې ښځې ته وسپاري نو الله جل جلاله به دغه انسان جنت ته ورسوي. الله جل جلاله به د هغه جنت دروازې او د د جنت ترمنځ چې کومه پرده به هغه به الله جل جلاله بالکل ختمه کړي. یعنی دا انسان چې په یوه لور په 2 لور باندې لورګانو باندې جنت ته رسیږي نو بیا ولې ته غم کوې بیا ولې ته تشویش کوې. دا الله بنده کله لورګانې دې زیاتېږي خو څومره به ستا درجه په جنت کې هغه لوړه شي. نو په هیڅ ډول باندې دا تشویش مه کوئ. الله جل جلاله چې تا ته ژوند درکړی هغوی ته هم ژوند ورکوي. الله په قرآن کې فرمایي نحن نرزقکم و ایاهم موږ تاسو ته څنګه رزق هغوی ته هم ورکوو. نو ته ولې بیا په تشویش کې ولې بیا غم کې او ولې د خلکو خبرو پسې ګرځې. الله چې تا ته څه تقدیر کړي دي والله العظیم په هغه کې 100% خیر ده او خوشحالي ده او نعمتونه دي او په هیڅ ډول باندې نه خفګان شته او نه تاوان شته. مننه استاد. بعضې پوښتنې قمر انسټیټیوټ ته راځي بعضې ورونه کوي هغوی چې کله واده کوي یعنی واده اوله شپه تېرېږي دا احساس کوي چې هغه جلۍ چې کومه ده هغه یعنې نجلۍ نه ده پاتې شوې یا پاکې وي هغه بکارت پرده نه ده یا وینه نه ده راغلی. نو شریعت د دغې په باره څه وایي؟ زه به ښه په وضاحت باندې خبره وکړم خو دا خلک دا فکر ونه کړي چې دوی بې شرمه دي یا بې حیا دي یا د ادبي الفاظ خو دې لپاره چې دا خلک پوه شي. اکثره خلک ډېر ساده دي نو په ډېرو مغلقو الفاظو باندې نه پوهېږي. نو په اسانه په وضاحت ډول باندې به دا خبرې وکړو. او که څوک دا په ذهن کې راګرځي چې تاسو دا خبره ولې څېړئ د دې کې الله شاهد ده چې زمونږ اصلي هدف دا ده چې یو خو په دې اړه باندې ډېرو زیاتو ځوانانو پوښتنې کړي دي که نه. نو موږ غواړو چې د دوی کورنۍ سالمه پاتې شي د دوی په کورنۍ کې جنجال رامنځته نه شي او آینده ژوند یې ښه تېر شي. شکوک او شبهات او بدګمانیان نه صرف د دغه هدف په خاطر باندې دا موضوع څېړو. یو ورځ زه رخصت نو یو لابراتوار کې ناست وم بیا یو ځوان راغی دا مخې تک تور شوی که نه او دومره د فشار لاندې و که نه دومره د غم لاندې و چې د هغه اندازه زه تا ته نشم کولی. نو هغه د لابراتوار والا هغه زه پېژندم نو اخوا دېخوا دا هلک کېده داسې مشکوک غوندې موږ هم پې هغه شو چې دا ولې دا بیچاره دومره هغه ده. نو دغه ځوان بیا ډاکټر صاحب ته وویل چې زه تا ته یو خاص خبره لرم. بیا وایي صحیح ده راځه. نو غوږ کې ورته ویلې هغه ډاکټر زه پېژندم هغه ډایرکټ ما ته راوست وایي دا خبرې دی خلکو ته ډېرې کوي که نه او دا د بخش ده. نو هغه ځوان ته مو ویل چې څه خبره ده اخر هغه ویل چې پرون شپه ما واده کړی اوله شپه وه زما د واده خو و د هغه نه وروسته نزدېکت نه وروسته ما کوم اثرات ونه لیدل چې دا جلۍ دی جلۍ وي که نه دا ښځه دې پاکوي ځکه وایي ما وینه ونه لیدله په وضاحت ډول سره کوي موږ وینه ونه لیده. نو وایي دومره مې په دې ذهن باندې بوج ده چې ټوله شپه ما خوب نه ده کړی او نن ورځ هم را باندې دومره په غم تېره شوې چې زه دې ښځې سره نور څه وکړم که نه زه راولګېږم دا مړه کړم له کور یې وباسم ټول خپلوان پرې خبر کړم که څه چالو کړم مالې ډېر هوښیار انسان او ډېر یو ښه ځوان الله دې تا ته خوشحالي درکړي چې ته راغلې او پوښتنه دې وکړه ځکه ډېر نادانه او ناپوهه خلک شته چې اصلا پوښتنه نه کوي یو دم سمدستي اقدام کوه که نه. یا مثلا کورونه کې ښځې نه غلطي او ډز و غپ راچپه کول داسې اکثره خلک کوي که نه. نو مال دا دې ډېر ښه کړی چې ښه کار وکړه چې راغلې الله دې تا ته خیر درکړي چې پوښتنه دې وکړه. همدارنګه ډېرو خلکو د وټساپ له لارې دغه میسیجونه کړي دي او حق حیران شوي چې موږ څه چالو کړو د ښځې سره لیکن بیا هم الحمدلله چې موږ ورته رهنمایي کړې د هغوی ژوند په ښه طریقه باندې پر مخ روان ده. نو دې ځوان ته چې موږ رهنمایي وکړه یو دم د هغه په دې مخ کې تغییر راغی او الحمدلله ویل چې دا شکر ده چې دا خبره پوښتنه مې وکړه او بیا لاړه. نو خبره څه کې ده خبره دا ده چې دغه پرده د بکارت دا ډاکټران وایي چې دا د پیاز له پستوکي نه هم باریکه ده ډېره زیاته باریکه ده. دا څه دا هغه پردې نه دي موږ چې کړکیو ته هغه ته اچوو که نه دا هغه پرده نه ده چې په هېڅ ډول باندې نه سوری کېږي صحیح ده. دا ډېره باریکه او نرۍ پرده ده. دا په ادنا خیز وهلو باندې هم ختمیږي چې یوه جلۍ بې احتیاطي وکړي ځکه اکثره جنوکیان له دې نه خبرې هم نه دي چا پوه کړي دي هغه په یو ځای کې یو لیختي نه ګام واچي یا یو ځای کې بې احساسي وکړي له بوغبند ته خدای ګام راواچي که نه دا پرده له منځه ځي اصلا هغه کیدای شي ډېر وختو کې هېڅ پې خبره هم نه شي چې دا له منځه تللې ده صحیح شوه.
یا مثلا په چیرته په یو تیره غوندې شی هلته کښېني بې احتیاطي وکړي یا دروند شی جګ کړي، په دې سره هم هغه پرده له منځه ځي. همدارنګه دغه تشناب کاغذونه چې نن سبا راوتلي خطرناک او خراب تشناب کاغذونه دي که نه، ډېر زیږه دي او ډېر داسې خراب کاغذونه دي که نه، بې کیفیته، هغه هم چې نجونې استفاده کوي له هغه وجې نه هم کیدی شي دا له منځه لاړه شي. د دې وجې نه زمونږ مشوره دا ده د پلار او مور ته او میندو ته چې تاسو دا رقم تشناب کاغذونه جنکیانو ته مه ورکوئ چې هغه استعمال کړي، دغه زیږ او خراب تشناب کاغذونه. صحیح شوه. او همدارنګه کوشش همیشه لپاره دا وکړي چې هغوی په احتیاط کې ژوند وکړي، ځکه هر چاته زموږ دا پیغام نه رسیږي. نو خبره دا ده چې دا پرده ډیر په اسانۍ سره له منځه تللی شي، ډیر په اسانۍ سره چې انسان یې تصور نشي کولی. اوس متاسفانه په ډیرو عجیبه ځایونو کې ناشنا دودونه دي، حتی تر دې اندازې پورې چې دوی دواړو ته کله چې اوله شپه یو ټوټه ورکول کیږي، سپینه ټوټه ورکول کیږي، بیا هغه خلکو ته ورښکاره کیږي یا مثلا وړل کیږي، او که دا وینه ونه لیدل شوه نو د ډیرو غټو ستونزو سره خلک مخامخ کیږي، او دا ښځه الله مه کړه په بدفعلي باندې او په فحاشي باندې تورنه کوي. نو دا ډیر د افسوس خبره ده. صحیح شوه. زمونږ مشوره څه ده؟ زمونږ مشوره دا ده چې ته اول نه کوشش وکړه ای ځوانه داسې فامیل انتخاب کړه چې هغه با پرده او با عزته فامیل وي. صحیح شوه. هغه ځوان چې مخکې مې قصه درته وکړه هغه ته ما پوښتنه وکړه چې تا څنګه فامیل کې دا انتخاب کړی؟ هغه وویل چې زما ښځه بالکل ښه ښځه ده، مونځ هم کوي او کورنۍ هم با عزته کورنۍ ده. نو ما ورته ویلې چې ته څنګه تصور کولی شې چې دې ښځې دې بدفعلي کړي؟ څنګه ستا په ذهن کې دا خبره راځي؟ دا اصلا ممکن نه ده چې دومره یو ښه فامیل وي او تا انتخاب کړل، بیا دې کوزده دې وکړه، مصرف دې وکړه، هر څه ترسره شو، نو بیا ته څنګه بدګماني کوي؟ نو موږ هم ځوانانو ته دا وایو چې اول کې ښه فامیل انتخاب کړئ، اول کې ښه ښځه انتخاب کړئ، با پرده با عزته ښځه انتخاب کړئ. کله چې تاسو داسې کورنۍ انتخاب کړه نو بیا دې قصو کې مه اوسېږئ، دې قصو پسې مه اوسېږئ چې وینه تېر راغله یا وینه تېر رانغله، او همدارنګه خلک به هم نه خبرئ، په هیڅ ډول باندې خلک مه خبروه. او که چېرته تا داسې یو فامیل انتخاب کړی والله مه کړه چې د هغوی خلکو سره د پردې اصلا اهمیت نه و، د پردې او د حجاب اصلا هغوی ته ارزښت نه درلود، بې حجابه بې پردې خلکو هر چا سره رفت آمد و ټوکې ټکارې و، په هر مجلس کې اشتراک او هر واده کې دوی حاضر. که داسې خلک دې انتخاب کړي نو بیا تا ته احتیاط ضروري ده. صحیح شوه. که داسې خلک دې انتخاب کړي چې هغه بې ایمانه خلک دي، بې پردې خلک دي او د دې اصلا ارزښت د دین ورسره نه وي، نو بیا تا باندې احتیاط ضروري دی چې تو بیا د احتیاط وکړي. لیکن چې ته الحمدلله اکثره خلک ډېر پتمن درانه خلک دي، با عزته خلک دي، که چېرته تا داسې کورنۍ انتخاب کړې وه نو ذره بره شک په دې ښځه باندې ونه کړي، خپل ژوند دې پر مخ باندې په ډیر یو ښه شکل باندې ویسه، نه دې ښځې ته په آینده کې دا خبره یاده کړي او نه کورنۍ ته یاده کړي، نه دې خپلې کورنۍ ته یاده کړي او هېڅ څوک په دې باندې خبر نه کړي، هیڅ څوک په دې باندې خبر نه کړي. نبی صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې فرمایلی وایي چې چا په یو مسلمان باندې پرده واچوله الله جل جلاله په ده باندې په دنیا او آخرت کې پرده واچي، په دنیا او دې بیچارګۍ به په ټول عمر کې چېرته پردي هلک ته لاس نه ورکړی او ته اوس په دومره غټ ګناه باندې تورنه کوي. دا ډیره لرې خبره ده، اصلا ځوانانو ته دا په کار نه دي. نو چې یو ښه فامیل دی انتخاب کړه، دې باره کې باید ته اصلا فکر، الحمدلله موږ داسې ځوانان لرو چې هغه اصلا دې ته فکر نه ده کړی. ډېر ناوړه رواجونه دي په همدغه شپه باندې ما ته خپله ځوانانو ویلي چې کله ځي خپلې ښځې ته ورځي نو ده ته ټوټې ورکړي چې دا به راوباسي او دا به داسې وایي زه بې شرمه بې حیا خل، دا کوم حیا ده چې تاسو یې کوئ؟ دا شرمندګي نه ده؟ د ښځې او د نر ترمنځ چې هره کومه خبره کیږي دا باید ټول د دوی ترمنځ پټ پاتې، دا باید هېچا ته هم ونه ښودل شي د ښځې او د خاوند ترمنځ. ځکه دا ډیر یو کچا عادت ته چې بعضې خلکو یې شته، کله چې د خپلې ښځې سره اوله شپه تېره کړي په سبا باندې ځوانانو ته او د خلکو هلکانو په منځ کې ناست او بیا قیسې کوي چې ما داسې ورسره وکړو هغې داسې راسره وکړو. دا څومره د افسوس خبره ده، هم د خپل ځان وشرمو او هم د هغه خپله ښځه وشرموله، هم د خپل ځان وشرمو هم د خپل قوم او قبیل دی وشرمو. ستا او د ښځې ترمنځ چې هر کوم خبره کیږي، که چېرته اشتباه کیږي یا کوم مشکل هغه ټول باید پټ پاتې شي. صحیح شوه. هغه باید ټول پټ پاتې شي. ښځه هم باید نورو ښځو ته قصې ونه کړي،
ځکه که چیرته هغوی ودونه کړي وي او که نه وي کړي ستاسو له خبرو نه هغه خوند او لذت اخلي او دا ټول ناروا او حرام کارونه دي. دا په حدیثو کې منع دی راغلی ده. صحیح شوه. نو دغه پرده که چیرته نه وه هېڅ کوم تشویش مه کوه، په نارمل طریقه باندې په ښکلې طریقه باندې دا ستا خپله ښځه ده، پاکه ښځه ده، پاکدامنه ښځه ده، پتمنه ښځه ده، باعزته ښځه ده، درنه ښځه ده، په ذره بره شک پې ونه کړي، ذره بره شک پې ونه کړي، الله به درنه خفه شي ځکه تا په پاکه ښځه باندې تهمت لګول دا ډېره خطرناکه خبره ده. صحیح شوه. نو مې ښځې ته یادوه، مې بل چا ته یادوه، په ښکلې طریقه باندې د خپل ژوند پر مخ باندې ویشه، داسې فکر وکړه لکه اصلا چې دا نه وي، داسې فکر وکړه. صحیح شوه. د دې معنا دا نه ده چې موږ خلکو ته تشویق او ترغیب ورکوو چې هغه ګناهګاران خلک هم چې کوم زناکاران دي او بد عمله ښځې دي او ډمان دي. صحیح شوه. زموږ مطلب دا نه ده، موږ دا وایو که چیرته یوه ښځه پاکه وي نو هغه نه دا خبره اصلا هیره ده، ځکه خو تا ته نږدې کېږي، ځکه خو تا ته حل نه وایي، ځکه خو د دې په تشویش کې نه ده. لیکن هغه بد عمله بدفعله ښځه چې هغه زناګانې کوي، بد عملي کوي، بدفعلي کوي، هغه تا ته 10 رقمه لارې نورې هم لټولی شي. داسې ده که نه ده؟ نن سبا جراحي عملیات نه کېږي، ګنډل کېږي او قصې دي او ګډې وډې خبرې دي. نو هغه بد عمله ښځه هغه نورو ځایونو ته تللی سي، تا لپاره یو جالي یو څه جوړولی شي چې ته پرې دوکه شي او تا ته یو څه شی په ظاهره کې ښکاره کړي. هغه هر بد عمل کولی شي. صحیح شوه. نو ښه خبره دا ده چې ښه انتخاب وکړي او بیا په دې قصو کې اصلا ونه اوسېږي. زما نورو مشرانو ته هم دا تقاضا ده چې تاسو به له نر نه او له ښځې نه دا مطالبه نه کوئ چې موږ ته وینه وښیه او موږ ته ټوټه وښیه او څنګه وو او که نه وو، بس ورته دا زموږ خبره ده، په دې کې تاسو هېڅ مداخله مه کوئ او نه تاسو ته حق شته ده. صحیح شوه. نو دا اسرار دي، دا به ټول ساتل کېږي او په ښځو باندې رحم وکئ، له هغوی سره هېڅ قسمه دا رقم زیاتی ونه کوي، ځکه ستا ژوند ټول عمر دې ترخیږي، د ښځې ژوند یې هم تریخ شو په ناچیزه خبره باندې. نو د الله نه ویرېږئ، په هېڅ ډول باندې په چا باندې تهمت هم ونه لګوئ، مه خپل ژوند بربادوئ او مه د بل چا ژوند بربادوئ. او دا یو ولایت کې هم دا غم شوی، کومه دوسیه هم شوی ډېر وخت مخکې چې هغه جلۍ کله واده کړې وه، لیدلې وه چې دا جلۍ نه ده، بیا هغې راوستې وه، بیا بله خور ورته په زوره وړې وه. بلکل ځان سره دغه د ناوړه رواجونو کې همدغسې ناوړه رواجونه را روان دي. صحیح ده. فرض که یوې ښځې ته معلومات وشو مخکې له واده نه چې زما د بیکارت پرده زایله شوه، حتی د حیض په دې وینه باندې دا ډېره تیزه بدبویي هم کوي او بده وینه وي که نه، په کتابونو کې راغلي. نو دا هم کله ناکله د دې باعث ګرځي چې دغه پرده له منځه ویسي. اوس که دې جلۍ ته هم معلومات وشو چې زما پرده ختمه شوه، صحیح شوه، یا الله مکړه بد عملي ترې نه وشوه، چا ورسره په زور دا کار وکړه او خبره خرابه شوه، نو دغې ښځې ته په کار نه دی چې دا خلکو ته ووایي. بعضې داسې بېعقله غوندې ښځې دي مخکې له مخکې نه اعلانونه وکړي چې زه داسې نه یم او زه جلۍ نه یم او ما باندې داسې چل شوی. نه، صحیح ده. هوښیار ډاکټران الحمدلله ما ته یې ویلي دي چې یوه جلۍ وایي دغه رقم وشوه چې راغورځېدلې وه او وینه ترې نه تللې وه. نو هغه ډاکټر باقاعده همغې ډاکټرې ته ویلو چې ښځه ډاکټره وه که نه، هغې ته ویلو چې دې ته سرټیفیکیټ ورکړه، دې ته صحیح تثبیت ورکړه، ضمانت ورکړه چې دا ښځه جلۍ په دقه تاریخ باندې دغه رقم عمل ورسره وشو، راوغورځېده او دغه پرده یې ختمه شو چې سبا د دې بیچارګۍ عمر برباد نه شي. صحیح شوه. نو مخکې له مخکې نه اعلانونه مه کوئ، مخکې له مخکې نه که ښځه دې وکړه او مشکل وو په دغه طریقه باندې لکه څنګه چې وضاحت وکړه، تاسو مخکې لاړ شئ. حتی فرض که یوه جلۍ ده او دې زنا کړې ده، صحیح ده، الله دې ټولو ته پناه ورکړي خویندو ته، یا په خپله خوښه باندې او یا چا مجبوره کړې ده او دوکه کړې ده، زنا یې کړې ده، خو دې جلۍ تا ته عذر وکړي چې د زړه له اخلاصه الله جل جلاله ته ما ژړلي دي او پښیمانه شوی یم په دې ګناه باندې، په زور او زیاتی ما سره دا شوی ده، نو ته به څه کوې خاونده په دې صورت کې؟ کېدای شي توبه یې ویستې. توبه یې ویستې ده. صحیح ده. غټه ګناه ده. له ټولو نه له غټو ګناهونو نه غټه ګناه هغه څه شی کېدای شي هغه شرک ده. بیا په دویم قدم کې غټه ګناه هغه د یو انسان وژل دي. بیا زنا ده. په 19 سپاره کې الله جل جلاله په دې اړه باندې بیان کړی ده. الله جل جلاله څه فرمایي؟ والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وای مؤمنان رښتینی د الله جل جلاله بندگان هغه څوک دي چې دوی شرک نه کوي، د الله جل جلاله سره بل د چا عبادت نه کوي، همدارنګه قتل نه کوي، څوک نه وژني، همدارنګه زنا نه کوي. الله جل جلاله فرمایي که څوک دا کارونه وکړي الله به ورته سنګینه سزا ورکړي. لیکن که څوک وایي توبه وباسي،
توبه وباسي د الله رحم ته وګوره الله داسې نه دي ویلي چې زه ورته ګناه معاف کړم الله څه فرمایي څه ناشنا الله جل جلاله څومره غفور او رحیم ذات ته سړی ورته حق حیران شي الله فرمایي فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات الله جل جلاله به د دوی ګناهونه په نیکیانو بدل کړي ګناه یې کړې ده الله داسې ونه کړه چې ګناه ورته معاف کړي دا ګناه یې ورته په نیکي بدله کړه څومره الله جل جلاله غفور رحیم ذات همدارنګه د قیامت په ورځ باندې که د یو نفر راشي تله د میزان کې ودرېږي د هغه نیکیان یو بدیان دواړه برابر وي نو الله جل جلاله به څنګه فیصله کوي نیکي هم یو طرف ته نیکیان دي بل طرف ته بدیان دي دواړه برابر راغلي په تله کې د الله جل جلاله رحم ته وګوره چې دا انسان به چیرته ځي دا انسان به جنت ته ځي صحیح شوه اخر به دی جنت ته ځي نو د الله چې دومره رحم ده الله جل جلاله چې دا ګناه مسلمان ته معاف کوي نو ته هم د خپلې ښځې سره ګزاره وکړه دا عیب چې دینه شوی ده یا په زور یا په هر ډول باندې دا ګناه تېر نه شوی دا جرم تېر شوی ته په دې باندې سترګې پټې کړه او ته دا بښنه ورته وکړه لیکن که ښځه بیا هم پوهېدی چې ګډه وړه ده د بل چا سره تعلق ده یا د بل چا په سوچ کې ده نو بیا په هغه صورت کې ته بل رقم تصمیم نیولی شي څنګه چې لازم وي د حالاتو سره سم لیکن چې د هغې په رښتیا سره توبه ویستلې او سخته پښیمانه او هغه ده نو ته باید هغې ته معافي وکړي ځکه الله هغه ته معافي کړې ده نو ته هم باید د دې سره حساب و کتاب ونه کړي بس الله ته معاف کړي او الله ته پرېږدي مننه استاد خیر اوسئ خویندو ورونو تاسو د استاد خبرې واورېدلې انشاءالله که چیرې تاسو غواړئ په کوم موضوع موږ بحث وکړو یا د استاد مشورې ته ضرورت لرئ تاسو هم کولی شئ چې خپلې موضوعګانې موږ ته په کمنټ کې ولیکئ او بیا به انشاءالله موږ په هغه باندې بحث کوو استاد به تاسو نیکې مشورې درکوي او ستاسو څخه مو هیله دا ده چې دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر بیا مو په لوی او بخونکي څښتن تعالی سپارو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته